هغه افغان چې په بایسکل حج ته تللی و عراق کې زنداني او شکنجه شوی دی. سلام، پوره جزئیات په پښتو پلس کې راسره وګورئ. پښتو پلس تل ستاسو په چوپړ کې. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی چې په بایسکل د حج سفر ته تللی و وایي چې د عراق د پولیسو لخوا زنداني او ربړول شوی دی. دغه کس چې راز محمد نومیږي د عراق له زندان څخه له خوشي کېدو وروسته په کامه ولسوالۍ کې خپلې کورنۍ سره یوځای شوی دی. راز محمد چهارشنبه د مرغومي پر اوومه نیټه له خبریالانو سره په خبرو کې ویلي چې د سعودي عربستان پر لار د عراقي پوځیانو لخوا نیول شوی دی. راز محمد وایي چې د عراق پولیسو وهلی ټکولی او شکنجه کړی دی. هغه پر طالبانو نیوکې سره وایي چې هغوی یې د خوشي کېدو لپاره په وخت اقدام نه دی کړی. د ویلو ده چې 50 کلن راز محمد 8 میاشتې مخکې په بایسکل له کابل څخه حج ته روان شوی و. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوی ویډیو. که تاسو هم د ویډیو په اړه څه نظر لرئ موږ سره کومنټ کې شریک کړئ. د لا ښکلي ویډیوګانو لپاره موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښه وخت.